د نیوزیلند په وړاندې د ټیسټ لوبې اړوند د مشر روزونکي جوناتن ټراټ تازه څرګندونې او مهمې سپارښتنې چې مهم ټکي یې دا دي. لومړی، دغه څو ورځني تمرینات د لوبغاړو لپاره یوه ښه تمریناتي دوره وه. دوی به له پیچ او دلته په هندوستان کې له اقلیم سره ښه بلد شي. دوهم، مخکې نور تمرینات هم لرو او هیله مو ده چې د نیوزیلند په وړاندې یوه ښه متوازنه لوبډله ولرو ترڅو مو مبارزه دوه اړخیزه وي. دریم، که ځوان لوبغاړي دي او که مجرب، موږ ته د یوې متوازنې لوبډلې شتون اړین دی او هر څومره چې یو لوبغاړی زیار باسي په هماغه اندازه به د دغه ټیسټ فارمټ لپاره لا آماده کیږي چې د دغه استعداد د موندلو لپاره تر هر څه لومړی د کورني کرکټ فرسټ کلاس لوبې مهمې دي. څلورم، په اوس وخت کې د افغانستان لوبډلې لپاره په دوهم قدم کې په سور بال کرکټ باندې تمرکز کول پکار دي. په سپین بال کې موږ لویو لوبډلو ته ماتې ورکړه او په تیرو 2 کلونو کې مو غوره لاسته راوړنې له ځان سره لرلې او اوس وخت دی چې موږ په سور بال کرکټ باندې تر بل هر څه تمرکز ولرو.